پېښور اته نظار اختر چې نوم د خوشحالۍ سوکالۍ د خپلو یارانو سره د میلاوېدو موقع سړي ته میلاو شي. ځکه دې ورځو کې د سبقونو او روزګارونو نه سړی وزګار وي، او چې سړی وزګار وي نو غواړي چې دغه ورځې په چکر کې د یارانو سره تېرې کړي. زه اسامه مقصد او عارف تابان هم په دغه وزګارو خلکو کې وو چې پېښور ته مو د چکر ترتیب جوړ کړو. دغه چکر کې زموږ هدف د خاطر افریدي، خیبر افریدي، بابای غزل حمزه بابا او د رحمان بابا مزار، باچا خان مرکز او د دې سره سره مفکوره وه. هم په دغې لړ کې تقریبا په کم شپږ بجې اډې ته لاړو. ما خو چې اسکلی و، خو تابان او مقصد خواهش وکړو چې یو کپ چای وڅښو. هم په دغې لړ کې د اډې سره خوا کې یوه کیفي وه، هغې کې دواړو ملګرو په شریکه چای وڅښو او یو ننګري نظار شو. تقریبا شپږ بجې سهار اډې نه کوسټر کې شاته سیټ کې کېناستو. فیسبوک ته مو یو سیلفي اپلوډ کړه. کوسټر روان شو، چې څنګه کوسټر روان شو دغه رنګ زمونږ گپ هم روان شو. محترم اقبال شاکر صاحب فیسبوک نه خبر شو نو په موټروی باندې د محترم اقبال شاکر صاحب کال راغی. د هغوی وینا وه چې چکرې ولګوئ، ملاقاتونه وکړئ، خو د خپل منځ او عقیدې خیال هم وساتئ، او دغه یې هم ووی چې واپسۍ کې زما خواله راشئ. مونږ کوسترګ یو چې د هغوی خواله په واپسۍ کې ورنه رغلو. به هر حال شاکر صاحب د یو مشر په حیث چې په کشر کوم حق وي هغه یې ادا کړو. ګپ لا روانو چې سهار 9 بجې رنګ روډ باندې د زاید خاموش په وینا د ګاډي نه کوز شو. مونږ به د زاید خاموش څنګ تلو نو هغه پندو کې زمونږ انتظار کوو. دغه ځای نه رکشه کې د پندو په لور روان شو. پېښور کې دغه وخت صرف صفایي کوونکي رونه لګیا وو. پېښور یې صفا کوو، نور کاروبارونه وختي وو نو لا بند وو. په باندې 9 بجې زاید خاموش سره پندو کې د هغه ځای کې میلاو شو. جوړ په خیر شو. ښاغلی ذبیح الله همکار او ملګری یاسین پښتون هم راغله. یو ځای مو ناشته وکړه. د زاید خاموش د چارې ښه وي، موږ د پاره د ګاډي انتظام کړی و. لږ ساعت پس ښاغلی ارشاد علي څوک چې د زاید خاموش د ورکوټوالي ملګری او یو مصروف کاروباري ملګری و، هغه د ګاډي تر څنګ حاضر شو. جوړ په خیر نه پس د هغه سره ګاډي کې زه، اسامه مقصد، عارف تابان او زاید خاموش کېناستو او د خیبر افریدي مزار طرف ته روان شو. وخت 10 بجې وې نو پېښور خوندور شوی و. خلک په خپلو هلو ځلو کې مصروفه وو. چې څومره ګاډی مخکې تلو نو هومره د پېښور روډونه مصروفه کېدل. په لاره د ارشاد علي ګپ او د ګاډي نه بهر د تاریخي ځایونو نندارې د پېښور خوند سوا کوو. کارخانو ته ورسېدو. هلته مو ګاډی د سړک په غاړه پارک کړو. زاید خاموش د فروټو راغستو دپاره کوز شو. مونږ انتظار کوو چې د ارشاد علي په لاس د ګني جوس ګاډي ته راغلل. ګرمي هم ډېره وه نو بس جوس کلو مونږ مزید سفر کولو ته آماده کړو. د زاید خاموش ګاډي ته راختلو سره زموږ سفر بیا شروع شو. سفر کېدو چې باب خیبر ته راورسېدو. هلته مو د ودرېدو فیصله وکړه. باب خیبر ته مو د ودرېدو لمحې د کیمرې سترګه کې قید کړې. واپس ګاډي کې کېناستو او چې څنګه د خیبر په دروازه وردننه شو نو د خاورو جوړ د خټو کورونه او ویران سړک زموږ هرکلی وکړو. دې ځای نه خیبر ایجنسي شروع کیږي. سفر لا دوام لرلو چې د خیبر افریدي مزار راورسېدو. زموږ ذهن کې نقشه دا و چې د خیبر افریدي قبر به په یو خاص ځای کې وي، مګر د هغه قبر د کلي په یوه هدیره کې د نورو مړو په منځ کې و، ان تر دې چې د هغه په قبر لیکلې کتبه هم ورانه شوې وه. مونږ بېوسه خلکو سره بې د افسوسه سوي ارواخات خیبر افریدي ته مو دعا وکړه او افسوس کولو سره د هدیرې نه بهر ووتو. ګاډي کې کېناستو. د ارشاد علي د شوخۍ نه ډک ګپ او د کرن لالا موسیقۍ اورېدلو به زموږ سفر اسان کولو. د نیمې ګنټې تقریبا سفر کولو نه پس د ارواخات مصري خان خاطر افریدي مزار راورسېدو. د خاطر افریدي مزار د مین سړک نه 3-4 منټه په کچه لاره تللو نه پس په یو چت ځای دی. د خاطر افریدي مزار د خیبر افریدي مزار نه ګزاره کوله. ګزاره څه وه؟ خو هغې نه د اوسپنې ژنګله تاو وه. هلته مو دعا وکړه. دعا نه پس په مزار را سره د یو ځوان ملاقات شو، څوک چې د خاطر افریدي مسو کې راتلو. د هغه نه مو د خاطر افریدي د مزار په هکله وپوښتل نو هغه راته څه دارنګې ګویا شو.
ستاسو په شان ډېر خلک راغلل لاړل خو بس راشي ویډیوز هم وکړي عکسونه هم واخلي خو چې لاړ شي بیا یې پته نه لګي تاسو خو به عام خلک یې دلته مشرق ټي وي خیبر نیوز او نور بلا چینل والا راغلي خو خپل کار یې کړی او واپس تللی 13 ورځ یو کرنل د دې مزار دوره کړې او دلته یې د کمپلیکس جوړولو منظوري ورکړې اوس دعا کوئ چې بل ځل تاسو راځئ او تاسو دا ځای بل شان ووینئ زموږ د مسلسل خاموشۍ او سر خوځولو نه پس هغه ووی راځئ چې حجرې په لاړ شو چې په تاسو چای ډوډۍ وکړم موږ ورته انکار وکړو هغه رانه اجازت واخیست او لاړو په یاد مزار موږ سره د دغې خړې پړې علاقې بلها خړپړ ماشومان هم وو هغوی ته د خاطر بلها شعرونه یادو هغو نه مو شعرونه واورېده او ګاډي په لار روان شو د خاطر رنګین غزل ته حیرانېږم په دې خړ خیبر کې څه د بې له خاورو ماشومه ته دا شعر ووایه خاطر رنګین غزل ته حیرانېږم په دې خړ خیبر کې څه دي بې له خاورو زنده باد امیر حمزه بابا مزار طرف ته روان شو گپ شپ روانو لږ ساعت کې لنډې کوتل ته داخل شو لږ سفر کولو نه پس چارواګي ته ورسېدو او همدغلته مین سړک نه ښي لاس ته په کچه علاقه د حمزه بابا مزار ته پوخ سړک تللی و په دغه سړک 2 منټه سفر کولو نه پس د حمزه بابا مزار ته داخل شو د حمزه بابا د مزار عمارت ډېر وسیع او فراخه و په مین ګیټ دننه کېدو نه پس یو لایبرري وه خو د بده مرغه بنده وه مونږ ونه لیده لږ مخکې د حمزه بابا مزار و هلته مو دعا وکړه دعا نه پس مو په دغه عمارت کې د ماسپښین لمونځ وکړو ځان څنګه ارشاد حمزه بابا وایي اغیار چې د دوزخ جوه ده زه به جنت ته د پښتو سره بل ځای وایي نن یې چېړم او ګستاخي کومه چې اننګونه یې غرمه جوړې شي ستا په اننګو کې وینه مېړنو سره ځم تل به په لار د مېړنو سره ځم یم پښتون د پښتنو سره ځم څوک راغون په یو مرکز یې نه کړم ښه خواته وګورئ پته نه لګېدو راغونډ دا دی مري ملي ټپېله د جرګو هرې ټپې څو چې راغونډ په یو مرکز یې نه کړم هرې ټپې ته د جرګو سره ځم کله بې پت لکه د پرخې نه یم چې بدل مرد پلوشو سره ځم وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کا ځان له ځانه څنګه قربانېږي زه حیران یم ماسپښین لمونځ نه پس واپس پېښور طرف ته روان شو د مسلسل 2 غنټې سفر نه پس تقریبا 3 بجې کارخانو ته واپس راورسېدو هلته راباندې په یو رسټورنټ کې زاید خاموش د پر تکلفه طعام سره شنه چای وڅښله 4 بجې د رسټورنټ نه ووتو او د نامعلوم ځای طرف ته روان شو د دغې وخت نه موږ بلا چکرې ولګولې ملګرو سره میلاو شو خو اخر ده چې د ماښام مونځ نه پس د مفکورې په لار روان شو لاره کې حیات روغاني لالا سره رابطه وشوه هغه مفکوره کې موجود و تقریبا 8 بجې مفکورې ته داخل شو د مینې ډک پر خلوصه په خوی رنگ ملنګ انسان حیات روغاني لالا سره ملاقات شو هغه سره مو یو ساعت ناسته وکړه بیا مونږ وی لږ مفکوره کې به وګرځو مفکوره کې مو د خوند رنگ شیانو نه خوند واغست چې د ملګري اسیم پښتون په سوالونو حیات روغاني لالا د علم او پوهې نه ډکې خبرې راواغستې او تقریبا 1 غنټه راته مسلسل وغږېدو بحث ډېر خوند کړی خو ملګري احد امین رهبر او فاروق فطرت زموږ انتظار کوو هغوی دواړه خاموش سره په مسلسل رابطه کې وو چې ماسخوتن روټۍ به زموږ ځای کې خورو تقریبا 10 بجې د حیات روغاني لالا نه مو اجازت واغست او تهکال طرف ته مو سفر پیل کړو هلته مو احد امین رهبر او فاروق فطرت سره ملاقات شو جوړ په خیر نه پس مو خپل غب شپ ولګو او بیا د روټۍ نه پس 12 بجې د کرن خان لالا خواته صدر ته روان شو کرن لالا د مازیګر نه زمونږ انتظار کو د کرن لالا په ځای کې مو یو مشاعره وکړه چې صدارت یې زاید خاموش صاحب وکړو بلا خوندغې ناستې وکړو الله دې وکړي چې دغه چکر ستاسو
د خوښې وړ ګرځېدلی وي. څنګه چې مونږ ترې خوند واغست دغه رنګ ترې تاسو هم خوند اخیستی. په اخره کې د زاهد خاموش د کور ودان وي، که زاهد خاموش را سره نه و نو زمونږ دا سفر ممکن نه و. د پېښور د هغه ټولو ملګرو شخصیاتو مننه کوم چې وخت یې راکړو او زمونږ میلمستیا یې وکړه. کور دې ودان وي. لیک اسامه مقصد.